دې بې خو باسي سهار وختي یو ګاګ راغله دې ذلیله د لاسه رانه واپس لاړه ما ته خو خلک وایي چې له بل امام صاحب مجلس سره Oh no! دا سم دي چې دې نوک مې پکې مخاطه یک واحد خدا پکې واچو سی پکې واچو دا مرجي ویا پاکه د بانک کار دی سړی دلیل کی یا الله زما په توبو توبره دا دونه پیسې یا زه ډېره ښه سامع ده خو بس هغه سپېره له ورغې نه و راپاسې چې راپاسې اوشه اوشه مامي دا ګلاندا دا پر کوسه کې پر کوسه کې السلام علیکم خیر دا پیسې لګي په یخته لونه نه نور نشته سرجي یخته لونه بوسه ده والله یا یخ مولا دا به د بانک والی مونږ کنه د مونږ کار دی چې ګرځو او په دې خلکو باندې کومه سخته تېره شوه که نه دا کومه ګراني تېره شوه یاره ډېر زیات او داسې دوکان ته وګورو چې روزګار والا خلک یو حلال ګټي که نه نو هغوی د مونږ د حکومت د سیر نه 10 لکه روپۍ ورکوو او دا 10 لکه روپۍ ورکوو که نه بیا چې د میاشتې 50,000 لو خو پکې 2 لکه انټرسټ دی ها لکه په 10 لکو پسې به 50,000 روپۍ دې منافع ورکړي که نه دا خو 2 لکه روپۍ سود راغی او لکه منافع نو خو پی که نه لکه منتي به 50,000 او دا 10 لکه روپۍ دي سولتنا الثالثة او څنګه سولتنا پر حساب کتاب کوم چې مت یې کوم چې نو ما کستاسو په کار نو مونږه 10 لکه درکوري شو کنه لیکه شتا خو د دې کوم دا سو شرایط هم دی او موږ هغه باندې اګریمنت هم لیکو کنه نو دا موږ ورکو کنه لکه خډيري دي کنه دکانونو باندې به تقسیمو کنه نو هغه سو شرایط دي کنه یو خدای کته سو لکه مطلب دا پیسې په وخت داخل نه کړي مطلب سبا باندې سره نه وي نو به دا کوم دا دکان قبضه کوي حکومت کار دی کنه نه نه ان شاء الله داسې چانس کوم نه راځي لکه دوکم وکړو شي یا بل مسله شي یا ته وفات شي نو بیا هم د دکان لو دغه مسالې پکې شته نو پیسې ورکړو چې چا ته دفاع کړی رم بس ورشه دا کته سو پیسې پکاري نو سټام او کاغذ راوړی چې لیکلي ورشه منډه خیر کړه د دکان پیډې مې مونږ پکې کوو او راواله خاطر کې ته څه کې زه سم نه کوم تاسو سره ولاړ تعالی یو 50,000 کوم تر له خیر دی 0 روپۍ میاشت راکوه او پتا به چې کني 15,000 ټیکس سره سیوا کیږي سرجي سرجي بالتين دراوه ابو شتا شي داسې بالتين پکښه بس څه لګر باندې تاجر را پیسې دې ظالم شي دې ظالم شي خلک یې غره کړل هله را په شان ګوره دا پیرین سم دا سودرګه دا نه بس کله کله سرجي کوي دې دې صادر سرجي دا مېره نه روبي او دې سرجي خبرو کې دا والے بینک اف پاکستان کنه دې تاسو ته 10 लाख د ایشو کومه یو دوا دې تعالو دې شو دا 10 लाख پدې ما د خطه ګور نو څنګه تاریخ کې نن دې 21 خایدا 21 د وې میاشتې او د 2023 ودا کاته برابر شو 10 लाख روپیا دا د کومه دا تاسو موږ اګریمنت لیکو دې نه موږ ته تشریح مو تاسو د پیسې دا او ای والا دا موږ دې لپاره دا پیرل ته قوده یې خدا دا پورا 10 لک روپۍ دي او خیر دی دا موږ چونګم ورکو کنه چې مزبانو لا دا زمان یاره سرجي دا څه کار دی چې مو مسکري نه وخت دی یو موږ تاسو خدمت کوو او بس چې تاسو او زلی سپېرو اوس ګیر شوې مې خدای شته کنه کو دا د سود پیسې ز په خپل جیب کې واچوم کنه ویلینې والا او دینې والا دوه جهنميان دي بچي سوځه پکې ما د خپل روزګار خري لس پکټم د خلال خو دي کنه ورې خو به کوم اخره کې ته یو ځل بیا مې مکه چې دا شنه چې په سبا سره پیسې نه دکان دنونو سم لکه ځان ملامت نه نه خدای دې لګي یره دې الله خوشاله و باسه دا چې ما ته چا دعا کړې اجازه دې پورې پختو چې تاسو وختي زه بختوره مخه دا لاره دې ما به ټوکړي نه لري جبې نه مې دا وختر ته شو ځان له خوشاله ساته یو خو کوم ځوان له خیا کاوه چې د جمی مولخ ته جوړ شو بیغه مو سرجي خسارې ورې ورانشي دا سپور سترګې راته نه ودري مګورم تاسو او زری سپیرټ
یا Yes, Pierre, ستا الله yes, ډېر Pierre. شو اوس به زه د ځان خیم بیا مې شاته ناستې ویم سکول ته ولې لا نړې خو چې ګورم سکول ګېټه پورې لاړ چې واپس کور ته راشي بیګ ته په کوڅه کې غورځولی دی پلار به دې اوس خدای راولي وای خدای زما پته وګورو ته وګوره بلې بیا څه چل شوی دی څه چل شوي دي یو نه دی ګوخري او چې ښه خبره کوم نو بده ده یو کس راغی او 10 لکه روپۍ ترې واخیستې 10 لکه دې څه له ورکړې سود یې واخیست سود کوي سود او دا منافه ده نو دی خو ولې صرف نوم بدل کړی دی که نه نور خو دا پیسې خو غونډې د سودي زما یو خبره وره زما خو نه مني ته وایې پلار مې دی وګوره تی پېکه تی پېکه لاس چې ما چې ګورې غاړې راځي زه پې خفه کېږم خو څه وکړم څه زه ویلی به شم یې پیکم دقه دې سوځه څو چې الله پاک په ما خوشحالي راولي نو دې راته سوځي ته به وایې چې دا مې را ترز ویرې یا ګوهر جانه سوځي نه هغه را باندې خفه کېږي دی رور مې دی سبا به غرق او تباه ناست دی ای دا زه ډېر ښه پېژنم مونږ چې واړو که نه او ما له به پلار یې شیدلې وږې راکړو نو دا نه دي دا کوکونه بار به یې بوتله به ما له به یې دغه چنسوټ که کټ که دا ویله او غون به ده وخوړه نو خیاطي مشر خو زه ومه که نه سوځه مخه ورندار دی پیکه دا زما سترګون نه دی زما رور دی خو پیکه خو چې کله ما له ګاکم راځي نو دی به ورته اشارې شروع کړي ته نه مه ورځه ما له راځه پیکه ښه زما یو خبره وره خو سبا په تاڼه کې ګیر شو یا په عدالت کې ما پسې به ګورې نه راځي ای زه دې ډېر ښه پېژنم ته زما نه بېغمه زه پېښه او زما کار پېښه یا ګوهر جانه خیر دی د مشرانو خبره ما نه چا چې د مشرانو نه دي اورېدلې غرق او تباه ګرځي بس بس دې ګوره لنګې ورسره ته ناست دی بس دغه ټپې مپې یو بل ته وایي راځه راځه هڅه مونږ چې اوس کړه راځه راځه ودې کتې نو دا ناظم د ځان پسې کړی زه به ګورم چې څه به ترې جوړی یم سترګې شلیدلې دي نه مشر پېژني نه کشر پېژني صرف پیسه پېژني ویم تا ته دا یو نصیحت کومه ما له ګورې چې ارامه 1 روپۍ راونړې زه به ناره تېره کړم خو ما له به ارامه نه راوړې خدای دې نه کړي زه په سود کې 100 روپۍ ګټم یا 500 دا زناور یو خو چې 500 روپۍ شي یا به 200 روپۍ دي یا به داسې وکړئ ستا پته م ماته لګي په ارام کښېنه زه په دوکاندارانو باندې ډېره ګرځېدلې مې ویم چې د لسو سوټي که نه نو 100 روپۍ د اختر په دې ورځو کې یادوي هغه نور دي موږ نیو سړیا د پاسه ډوډۍ روټۍ راوړه چې دوکان ته ځم شابه دغه تیارې ته ناست یې نو څه وکړو هلکه سکول ته وایي نه ته سکول ته ما د مسکین دکان خولي او غالبا جوندا د خزران د دکان نه راځه خولي زم دې کې بس سودا کوم راځه راځه بالکل ټیک دی یې خبره ودی چېرته درځي وردا خو زما په اړه اخلاق نو څنګه تاسو هغه برابر کار خو دې څه چلې ما خفه کېږم ما ته ووایه دا دوکان زموږ په شریک دی یارو شریکونه عربي کې پرېږدم له سود بچو لګولم تاسو ما دې څه ماته وره سونه زبردست دا ټیک او بس شبا تندې د سپېره دي تا ته چې خلک وګوري نو واپس شي دنه ما د الله پاک جرب مخ را کړی د خانانو انا مې پاک راځه اختر دې یارو نو ما خو پرېږدې چې یا به هلته خوښ کړم یا دلته خو کسان دوه ولري او داسې ګټلې کوم خوا دوکان یو دی او کسان یاره بس ما دې پلار نه دی پلار مې دونه غټ غلطۍ کړې بچا ته ساروی دوستو ته خو کوم شکر سره سارو ته کړې او دا ما سره فون کې چې ته سوس کړې ما څه خفه کېږم وګوره جی دا له سړی دی وګوره جی ما خو بچی ماشومان ولر ماشومان ماشاءالله خو ریټ په سره خو ګزاره دا د سری دا وګوره په سودو کې چا کپڑا والے ما پرېږدې چې زه په خپله وګورم تاسو په ځکه زه نه یم داري سره فلاش وګوره دا وګوره سونه راشه دا وګوره دا سری ته کې مړه الګا دا له بچو کپڑے والم تاسو یاره سره باندې پاتېږم ډېر خوب دې خلاني را تخکارې نو دا وګوره درته دا خو درته په میلو کې دی دلته بیا په غټ خرڅې خفه کېږم دلته بلا علي دلته زیړ واخلم نه بس ما ولا كوني تانا لبوني ددنا یاره مرته باندې دا خبره دا خبره ویدي التوایا وتقشان تبوك مردل تاخرنا ورجيكا دا ما سودی میرا دی ور مې کنه دې دې خو بس بیا من ترګور شو ورې په مسره کو معلوم درخه دا لکه اوس ریسپیر يلا كتراج هيتا دي خوي دا ما ميرا ورد بدايه وزيري سبير انت بيرا نن سبا چې کوم دی هر سړی عزلی دی چې خي ودا عزلی دی
روز دې په 200 درکې زه په 150 تا خفه کېږي ما یو خبره ته کوم خدای شته مو تیار زوړ انګرېز دی او تیار تانم بیس جوړ شوی او اخر میدان دا هم دي راشه خبره وره خبره سپیرې انسان چې سهار وختي ما له یو ګاک راغی نو هغې پسې کار تا ته را بادر پروت وری هغه اړخ ته چې تا له ګاک راشي زه به قدم هم نه رانم ستا څه کار چې دی په یم لومبیا دې خو کتل تا ورته اشاره وکړه په سترګو کې ما ورته اشاره وکړه هغه ما ته چې وکتل ګوره شکل ته وکتل هغه ته پته وه چې خورې سوداره وسره تا ته خو چې سړی وګوري نو هغه شته رزق نه دی ام کې دې خفه کېږم ټول باندې سودونه کړي ځان ته وګوره دې ته وګوره سود او سود پته شابه کنه لړما تا دې خدای د سره خلاص کړي نو تم د سنې کنه راح خبر دی پاکنه तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया तो तुझे देखते ही दिल में ठंडन हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया तो तुझे देखते ही दिल में ठंडन हो गया څنګه ځوان اخي خیالي ټیک ټاک بالکل یاره جي سم پکار زما خو جی مې خو ټمبان پکاري یاره جي موږ سره تنبان نه د ماشومان د کپړې سره شته نه جی نه ټمبان مې پک هغه ټمبان خوري نو بس هغه ورشه تنبان سره شته شپه ته وګورم نه جی نه مهرباني هذا کوسوله وګه ماتي وای خاجي خخرورو کمیس رانو نشته را خوشاله اوسئ صحیح دی صحیح ده سلام علیکم وعلیکم السلام زلمی سنگ خیر دی؟ ٹھیک ٹھاک دی؟ کینه جی کینه جی کېنه یی ټیم را سنشتہ روانه ما سم پکار دی جی دا ګوره مخامخ خسته کپړې د زنانو شته ماشومانو شته چالاله زه خو لږ دی پکې ټکې ناستم خجی او دغه دا- یخ راکړم زه نه جی نه نه مهرباني بس کې نه نه ډېره مننه دا چې کار دی خدایا پاکه دونه پیچوس مونږ چاته ګډرولی شو جی ګورې یو خبره مې اورې نن سبا حالت ډېر زیات خراب دي ډېرې پیسې مه ګرځوئ ګورې نن سبا په 100 روپۍ باندې مړ کوي دا چې کار جی کپنو والا ټنګ کړو یو شان راپسې خلک انقټي دي مونږ د سره پیسې انویسټ کړو طلاق مال د په انشورنس کپنی کې هم کنه خجی اوس خو به در یخ وړم نه 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 یخ نه لګي نه 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 خاص شربت بدل راوړو نه مهرباني ورګه شاګرد شم دا راته ووایه چې کنه ستاسو څنګه طریقه کار دی مطلب دا دی چې لکه 15 لکو پسې سي 10 لکو پسې دا څنګه دا زمونږ جی لکه پیسې چې مونږ سره چارشونه انویسټ کړي د هغې مطابق باندې مونږ هغه له انکم ورکړو زمونږ کپنی انویسټمنټ والا ښځه فرض که ما تاله 10 لک روپۍ درکړې مطلب ما ته څونه میلاویږي منتلی بتا ته 1.5 لاک روپو پورې بتا ته میاشت میلاویږي ډېر کمی نه دی نه نو بس دا زمونږ د کپنی پالیسي ده ښځه څه ده یا الله چې دا څه کې وال زه ویښ یم کوته ته خو ویښې نه چې زه دې ما له 1.5 لاک راکوي که ها. نه او هغه له به زه ورکوم 50,000 روپۍ میاشت نو 50 په دې ما ته به یو ډول بس څه شو یاره سرچي ستاره خبره ده ما ډېره زیاته خوښه شه ته راکړه ساده نه جی جی والا دا والا دا مني هر چا سره ګورې دا خبره کوم هم نه تا دا شکل زه پرسنالټي لیونی دی که نه ما ته ته ډېر نایس او یا الله خو دې مه خرابوه چې دا کپنې داسې خلکو غریبانانو سره دغه کېږي نه انشاءالله زموږ پاکستان نه دی راتو رات په سټار شو امریکا څه ته وایي خدای کو چې داسې پې کیرو دا جي ګورې توشه دی خوا دغه وجې سترګې خاورې شم ساده څه یاره جي دا میرا نه رو دو ډېر بې نظره چپ دی ډېر سپیر انسان دی او دا جو خوش مې دی دا څه دي دا 10 لک روپۍ دي خدایا پاکه تا ما نه تپوس کړی زمونږ کپنی داسې پالیسي خو نه زه به هغوی نه معلومات کوم چې پکې دی الي وکړو نه خجی خزه خیر قسمت او خبره کنه. یاره زه ګوره ډېر لکي یم صحیح ده، زه د صحیح. جمعې په ورځ شوی یم او دا نه دا ما د بریمهم صاحب نه دا مرید دا ما پر ډېر لکي دی نو رینګ وکړم وګورئ جوړینګ وکړه. اورېږه جي نوم ورسه به دې وایې ښه چې دی بس قسمت ښې وبشي ګینې یاره ما را پته راغله زه لکي یم السلام علیکم سر جی 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 دلته یو بل کس چې هغه 10 لاک روپۍ زمونږ کپنی کې انویسټ کړي او 1.5 لاک روپۍ میاشت به مونږ ته په حواله کوو نو څوک و نوم هر څه ته والم نوم دې څه دی ګوهر علي ګوهر علي جی زه تورنګزی تورنګزی ډسټرکټ چارج سره اډیس او دا زم چا سره راوځي ښه جي ښه 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 پیمنټ هر څه نوم یې کلیر شو کمپیوټر ته وخاټې ما نه چې زه لکي یم خدایه چې ما ته چا دعا کړې صحیح شو. ما ته دوا کړې مبارک شه یاره بریمهم صاحب مرید
ډېر خوش قسمت انسان یې ښه. ته کمپیوټر ته په لومړي ځل وختې کې زموږ سره ټولو خلکو پیسې انویسټ کړي ځکه تیارې پیسې ما ولري دغه روم ته وګوره دومره وزري دې څه وشو نو ده زما پلان مغه سره وکړ ډېر سپېره انسان دې ته د پټک ماښام خو نه یې شوی دې څه وخت شوی ډېر وزري دی دا خبرې پرېږده وکړه چې سوځي نه په تا باندې داسې روزې را روانې چې دغلته به اکسلای ډبل ډیز ولاړي اکس معلوم ځانه اکس اکس ګاډي هو بالکل دا ولې سې صحیح شو شماره لیلی او اوس مې خیر جی 10 لک روپۍ دی زه تا د درو د مری شکر صورت او ګوره دا پورا ګټه ده او یو شاید کو کم بینو بیا ورته نه نه به ټیک وو یاره زه یخ پر سکلو کنه سرجی یخ پانه ان شاء الله به کو بس ارمیاش په ته بیا زمونږ د انشورنس کمپنۍ ته راځي ښه دی وډول زمونږ کمپنۍ ده دی وډول نو به خدا سره انټیو کوم دی ټول مړه زه په ډول دغه دی وډول ټیل ټال ټویټ یاره دې ټوک ما ګپ ته پیوي یاره دې ګپ شپې زه خو حیران پاتې یم چې دې نه مخکې ولک راغی نو پیسې ورکړي اوس یې دې راغی نو لس لکه یې دله ورکړي او یو نیم لک روپۍ میاشت په دله ورکوي یاره چې داسې لوبه ده خو ځه بچې ته غم مه کوه پته به دې په میدان لګي پته لري لګي چې دا خبرې مې کولې ما دوغري پټو ټه پکې وګوره لاندې وګوره بس تر نظر نشي سرجی چشمه ډېره مننه ما سره ټیم نشته اوس ورځم 1 کروڑ روپۍ را سره بل کس انویسټ کړي او هغه له ورځم بیگ په هغه له راغلی زه دې ورشه ان شاء الله میاشت بعد راځه ښه د لاړم سلام علیکم جی دې ورشه داسې چې لګه تم ته واچو ورکېنو نه درنګونه ساتي ای شرمېدلې خو ما ته پته وکړه چې د هغې مور دی خو بس ویلی شم هغه مې مور وه شرمېدلو ګډېږه پته به دې لګي بچي سمجه په تاسو ګراني ساس سر کوي ګراني خو مونږ ووایو سمجه هده تولاله سپینایا لاړې خبره وره راته पेटी में दे वापस रावड़ी पीड़ा पीड़ा मगर 10 लाख की कमेरे वाल की पीड़ा जाती काटी ये पेटी पुरानी मैच बाद उस्तायो वार्तक पार्टी दे पेटी रागवे दुकान बाटे वे दुकान बच्चू बाम और जो बच्चू मजे लग ये जमंग पदो पके रागली बस मैच बाद उस्ता ड्यूटी रखा तेरा हेरो दाही चढ़ो सो घूमने फिरने راځه زړګیا روندار ویمنن می داړو ډیر زیات خوشاله دي خبري بیا څه چل شي داسې مکري یو چر بسار کوم او یو به ما خام کوم بلې. او استاد سوځیدلی خاون نه دي دله به ته شروع کې ورکوم چې کرا پوي بیا څه چل شي دی بس الله پاک دې مې مال چې الله پاک د ماجبینی په شان دا دومره مخ راکاو کنه نو دې کې را لتندې کې خشته د زموري وختم را کړو او دا وګوره چې دې ما سری کړه ما بالله نه پاري ویم یارو راستا پتندې کې د ازمري وخته دی خو د شاګرد پتندې کې د خر وخته کار کېږي په قلاره کې نه ما دا رب امام صاحب نه مرید چې راوسته کنه نو ما ته پته و چې د کیسې دی ما ته پته را په چې غون په اونو کې دا شي ډېر مه خوشحالېږه ډېر مه خوشحالېږه خبرې بیا څه چل شي سود یې شروع کړې سود ویم چې ته په دې شوکم باندې دا دا منافره داسې ښکاري لکه خمبیره وړی شوی پرې شونډو پورې ښه ته دوکړه پې وړي نه ډنګه 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 دا منافره نوم دې ولا منافع ښودلی دا سود دی ویم غر کېږي به که خلکو غر پې شوې که نه دا ګیره به دې کوم په قلار کې نه کو ګیره دې لرته که نه مار قرآن غونډه د مامې ډکې درې جوړېږي ویم په هر څه کېږم که نه یو خلیا زه باندې خفه کېږم نه واپس شه د سود دا کاروبار پرېږده قرآن دا درته ووایې زما تربور به نه جوړېږي دا زما رور دی رور به اوسي ښه یې امرور دې د نصیحت راته کوي که نه به دا پرې زه ورسمه ستاسو خوښ دي ما ته ووایې چې راروغ ای سم نه د سود په پیسو موږ سم نه ښه په دنه لاټوي جوړ کړه لاټوي یې دنه جوړ کړه ووایه ګلې شابه څه دله ویم که را پیسې د سود وي که نه نو زما ناره خوښه ده خو چرګ مې نه دی خوښ منافت دا سوځي خدای شته چې سود ښځه ویم زه خو په کور کې نور دا لاون ما وویل دا ما پورې سټینګ نه کړم زه موټل ته چې خشته سورکړې چرګ وخورم او لاون دله ورکړه چې را دغې سترګې نورې مرکوزي راځه چې
راکوشه کېنه کېنه ته لږ زما خبرې ته غوږ کېږده هلک دې پې به شي خفه کېږه مه خسي بیا هم سود کوي او سود چې کوم دی دا حرام دی نو سود خو حرام دی خو پې پېږي نه خو یې منافع ده نو هسې لکه سنډا پلن شوي دي خو چې د سود پیسې خوري نو سنډا شو که نه زه سنډا شم که نه ویم ګورې ته دې پیسو ته لاسونه نیسې. خدای دې نه کړي ځینې کور ته به پرې نه ده الله دې نه کړي همداسې دعا کوه چې موږ د الله به حلال رزق راکړي امین او کوي به خو سبا شرمېده زما والا پرې پروا نشته خپل کار به کوي هسې مهرنېري هغه په شلاختو لګي Over 1 month later. توشه کنه دا خو زړه پاک دی توشه دا خو بابا بیا خو ادم راځي دیو ډول کپنې ته نیم کوم چې سر راشي پاره راځي دغه نه پرځي السلام علیکم جی वालेकुम सलाम जी दा دیو ډول کپنی را तुसी कौन बात कर रहे हो डिकडोर की जी गौहरली 400 देना चौहली 4000 ये तो इंडिया का आपने कार मिलाई है ना जी जी ये आप क्या कहते हैं सर जी ये तो पाकिस्तान है मेरी बात सुने ये इंडिया को आपने कार मिलाई है मैं मुंबई से परेश रावल गुंजाल बात कर रहा हूँ क्या हुआ aku deh jadi dah kata mati itu tak pun aku dah India kapnya di wadul kore wan saya kore deh macam surat lalu aku ये kore लेकिन जाले लिखने जो मतलब बाल याद नहीं जो दुनिया मेरा तो याद था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर जी तक नहीं कुर्सी كده कुर्सी तक कारोबार सुन रहा है खैर बस الله رحم دي في مني ذا لا وقت اللي دي دكان لا تفادي كان فندوق الفير وقت نا وقت لي يا رجيب لقى كم بكين شرا كولي لا تا يا بنك هذا ده ما وقت دي كل 15 منټ من دا د وقت مطابق روان يا بالکل سر جي خو خیر کنه سروس مخکې توګه کنه سر جي ته خو کولې شي کنه مخکې څه شه او مال پیسې راکړه زم نا وخت لري يا سر جي خو ما والله یو کس راغلو اما دې ویډیو وډول خپل سره زموږ تعلق ساتو او طالب زو په 10 لک پسې ونیم لاګو نو 10 لک څه انا هغه لور کړ نو فیوچرینګ مو ته کنه هغه د انډیا کې راځه خپل ما دې دماغ ته خراب دی راته څه غړي وړه پارشراول کو سي راته وی او دا کار کنه کاله خچا چوره در کړی دا فوق والی دکان خالی کوا پاسا تا تمام کې دکان بدل لما پاسا تعالی کم نه تعالی والا دستا والا بچو ته دکانارو په ولیکن راځي تعالی کم نه بدل تو یا او تعالی والا دا څنګه دارو بشي خبر کېږم دا نیم دکان چې کوم دی کنه دا راځي کنه د سپیرو د اوزنی سپیرو او دا نیم دکان چې کوم دی زمانه تا سبرنم نه بل پارتنر کینی زما کس وای هغه ته هیڅ قسم ستا تعلق نه او ته وځه دې کې ټیم نه Ja, is نه نه پس زما بتا کسان پارتنران شو بس تر سریلانکا او د پاکستان سلام علیکم انډیا کې یو خمسه د خپل نوم کې و دا زلی سپیرو لړمی سونه کول جون سونه مزه می کو خو چې چاله د چکړې دی کنه لړمی نو خدای زلیل کړی ما ته چا چې کړو Oh no! بیا بگو او بیسی بیا وی چې لون والے ما وی په شرط ستاره بیا کولېږي او ستاره لون جوړېږي ویم زما د لون نه توبه